حضرت عمر عاقب د کتاب نه درې شعرونه ویم چې بېدرېغه دیدنونه وي نو واه واه، چې بېدرېغه دیدنونه وي نو واه واه، چې پیوند چېرته دوه زړونه وي نو واه واه، چې په خوله باندې انکار کوي نو خیر دی، چې په سترګو کې ستونه وي نو واه واه. او اوس قربان ټوپکې خوند نه کوي، اوس قربان ټوپکې خوند نه کوي، اوس چې ښه ډېر قلمونه وي نو واه واه. ملګرو د دې بارک به ته زه ویم چې په دې باجوړ کې او په دې علاقو کې د دې شي ډېر رجحان دی، نو زه وایم چې الله دې وکړي په دې پښتنو دې الله رحم وکړي چې د کتاب شوق ډېر شي، کتاب سمینه محبت سوا شي او د دې تورمخ نه د خلکو نازلونه تو شي. نو زما پښتنو ته دغه یو پیغام دی چې بس کوي دا تربګنۍ دا دشمنیانې دې نه راوځئ، د دې قلم مقابله وکړئ، د دې کتاب دور دی، قلمونه او د کتاب دور دی، دې شیزونه بس دی خدای لپاره دې شیزونه واوړئ او د خلکو سره سیال شئ د کتاب په ذریعه، نه کې چې د دې تورمخې په مقابله کې.